अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو. تاسو ته پته څنګه چې پاکستان کې مسایلستان جوړ شوي دي، روز پر ورځ مسلې وي. اوس پکې یو بل افوا لا شوې ده د روستۍ د 1 جنوري نه چې کومه سی ان جي بنده شوې ده، نو د هغه سی ان جي نه بس چې کوم دی اوس یو بله مسله جوړ شروع شوه چې د نن په صوابۍ کې یو دا افوا سټارټ شوې ده چې یاره تیل کمیږي او تیل بندېږي. د هغې افوا د وجې د صوابۍ نه تر دې ځای پورې ټوټلي چې کوم دی پمپونه باندې ډېر غټ رش دی او زیاتره پمپونه چې کوم دی پکې بند هم دي. مونږ ډېر پمپونو ته لاړو، هغې کې دا تپوسونه مو خوږي دا وي چې بهې وروستو نه چونکې پټرول کم راځي او د هغه کمېدو وجې چې کوم دی اوس به کېدای شي مونږ سره سټاک د یو ورځ یا 2 ورځې پاتې شي او بیا مونږ سره د پټرول غټ کمې دي. نو کله چې دا خلکو دا خبره اورېدلې ده، نو هر یو کس چې کوم دی هغه به سپیډ لګولې، ځان سره بوتلې او هغه ډبکې او هر څه ګاډي راخطا کړي دي او به تیل نو ډکوي کو پټرول دی کړل دي. دلته خو بیا هم زه اوس ولاړ یم په دې اټک پټرول پمپ کې او دی خدا وویل چې بالکل مونږ زمونږ ګاډي روان دي او مونږ لغه جمع کړې، خو د ال سی نه کولاویږي او د ال سی د نه کولاېدو په وجه باندې چې کوم دی پټرول وروسته کم شوي دي او ډېر کم راځي. د هغې کمۍ د وجې چې کوم دی دلته دا مونږ ته داسې صورت حال جوړ شوی دی چې مونږ لغه پټرول کمې د خلکو کې دا افوا راغلې ده او خلکو کې دا یو یره پیدا شوې ده چې اصلا چې پټرول بند شي او که پټرول ختم شو بند شو، بیا مطلب نقل و حمل څنګه کېږي یا به کوم خوا مونږ ځو یا مطلب نور کوم لغه دي ګاډي یا به ولاړي. نو د هغې افوا دا ویل شو چې پوره په صوابۍ کې د صوابۍ نه واله تر دا اوس مونږ د چوټ لاهور کې او چوټ لاهوره پورې مکمل چې کوم دی پمپونو کې رش دی او بعضې پمپونه خو مکمل هغې بند کړي دي. ولې هغې وي مونږ سره پټرول نشته. د پټرول د نه وجه کېدو اوس هم دغه ده چې موجوده کوم ګورنمنټ دی هغه ګورنمنټ لا کړی چې کوم ال سی نه کولو شوي. د دې ملګري هم وویل چې زمونږ د کپنې ګاډي راغلي دي، پته یې 50,000 ټن دي خو 50 لاک ټن دي، هغه هلته کې په سمندر باندې همدغسې تقریبا روستۍ په 90,000 ولاړ دي او د هغې د کلیرنس ته یې کار نشته. نو دغه څه مسلې دا تاسو خبرولې چې په صوابۍ کې یو نوې چې کوم دا یو مسله جوړه شوې ده چې پټرول د کمې یو خبره جوړه شوې چې پټرول کم دی که نه او پټرول بندش وشي او پټرول به ختم شي. نو هغه افوا داسې یو صورتحال جوړ کړی دی چې خلک په منډه شوي دي او هر یو کس په منډه راځي او بس خپل ګاډي ډکوي په بوتلو کې په ټپکو کې او په هر یو څیز کې چې کم څیز ته ملاویږي نو هغې کې اچوي او وایي دا غم دی چې پټرول ختم شي بیا به څه کوم. ټرکونه ګاډي موټرې ګوره ټول د خوا روان دي او ټوله تاویږي او چې کوم ځای کې هم دي پمپینې زیاتره پمپونه چې کوم دی هغه باندې رش ډېر زیات او بند شوي هم دي. خو زیاتره خلکو سره دا مسله جوړه شوې ده چې هغې دا غم دی چې اصله چې پټرول بند شي. نو که پټرول بند شي موږ کوم خوا ځو.